د فلم په شروعات کې موږ څلور ملګري ګورو چې هغه په عمر کې هم زیات وي او هغه شوټینګ تیرولو لپاره یو ځای ته لاړ شي. کم کلی چې د غرونو له پاسه وي او دا ځای ډېر زیات سنسان وي او ظاهره ده چې دا ځای ډېر زیات ښایسته وي. په دغه ګاډۍ کې یو ښځه هم وي چې د هغې نوم ډای وي. دې دوو ملګرو کې یو ملګري څه سپی هم وي او له ډای شکل نه داسې معلومیږي چې هغه جانورانو سره مینه بالکل هم نه لري. لږ ساعت پس دوی خپل فارم هاوس ته ورسېږي کوم چې د ښار نه لږ شانتې لرې وي. د ډای ملګري دې ته ووایي چې موږ خوا کې یو کلي ته ځو او ته هم موږ سره دلته کې لاړه شه. خو ډای دې دواړو ته انکار کوي، ورته وایي چې په سفر دوران کې زه ډېره ستړی شوی یم او بهتره چې زه به ایساره شم او کور کې به لږه ونه کې دمه وکړم. د دې ملګري خبره ومني او بیا دې دواړه دننه روان چې خو دوی خپل سپی ډای سره پرېږدي او لږ ساعت پس ډای هم دغه سپي سره کښېني او غواړي چې هغې سره ملګرتیا وکړي. خو څنګه چې دغه سپی ور په شاته وګوري دا جینۍ ډېر زیاته ویرېږي او ټوپ وایي ولې چې دغه ښځې جانورانو سره کله مینه نه وي کړې. خپلو ملګرو کمرو ته ځي کوم چې اوسه پورې نه وي راغلي او دا پریشانه شي او هغوی لپاره بیا د هغه سپی ځان سره کوي او بهر ته له هغوی په تلاش باندې وروځي. خو دغه سپی په لاره کې د دې خوله وینه شي او دا داسې فکر کوي چې کیدای شي دې په کاڼي باندې چک لګولی وي. خو دغه خبره نظر انداز کړي او بیا دغه سپي سره مخکې روانه شي. خو پته نشي چې هغه سپی مخکې تلل نه غواړي او ویریږي او واپس شاته وتښتېږي. په دغه خبره باندې ډای هم لږه ونې کې پریشانه شي. خو دا چې کله مخکې لاړ شي داسې شي سره وجنګېږي او دې ته پته ونه لګي چې داسې شی وي. دا هم کوشش کوي چې معلومه کړي چې آخر داسې شی دی خو دې ته بالکل هم اندازه نه کېږي. او یو ځل بیا چې کله مخکې لاړ شي دا بیا وجنګېږي او بیا دا دواړه لاسونه په هغه شي باندې ویږدي او داسې معلومېږي چې دا یوه شیشه ده او دا وګوري چې دا یو انویزیبل شیشه ده، څوک چې دننه مخکې نشي تللی. او د دې یو خبره په دماغ کې وي چې دغه شی خو په دنیا کې اگزیسټ کېږي نو آخر ولې زه مخکې نشم کم شي چې دا کتې نشي خو مخکې دې تللی نشي. او په دغه خبره باندې دا سپی هم مخکې یریږي او شاته ځي او دا سپی هم د دغه دیوال په وجه باندې زخمي شوی و. یو ځل بیا مخکې تلل غواړي خو دغه کوشش هم ناکامه شي او دا واپس خپل کور ته روانه شي او په دغه سوچ سره دا شاته لاړه شي چې دلته کې به کیدای شي یو انویسیبل دیوال به نه وي. دا مخامخ په کور کې یو بوډا سړی وګوري او دې ته تسلي وشي چې دلته کې زه تللی شم. خو څنګه چې دا مخکې را مخکې شي نو دا بیا هغه دیوال سره وجنګېږي او ډای ته پته ولګي چې په دغه کلي کې مختلف ځایونو کې دغه دیوال تاو شوی دی او بیا دا په دې دیوال باندې لاس ټکوي او دې سړي ته اواز کوي. خو دغه سړی بالکل هم د دې اواز نه اوري او ډای ډېر زیاته پریشانه شي چې په دغه کلي کې څه کیسه شته. خو ډای چې کله لږ غور سره دې دواړو ته وګوري دا دواړه بوډاګان سړي نه خوځېږي او ډېر ټایم نه په یو پوزیشن باندې ناست او ولاړ وي او داسې معلومېږي چې دغه دوو کسانو لپاره وخت وس ولاړ دی او د دې خوا کې چې هر یو شی وي هغه خوځېږي او اوبه لاندې پرېوځي خو دې دواړه بالکل هینګ ولاړ وي. دغه جینۍ ډېره زیاته ویرېږي او واپس خپل کور ته لاړه شي. جینۍ ډېره زیاته پریشانه شي خو بیا هم دا کور کې ویده شي او شپې ټایم کې دې ته خوب راځي چې دغه دیوال په مزه د دغه کلي نه دې کور ته دننه ننوځي او داسې ظاهرېږي چې دا په دغه دیوال کې وسکیت شوې ده او دغه دیوال به دومره نږدې زما راشي چې زما ساه به وکاږي او ما به په منځ کې چخڼې ته کي. په کومه ډېره زیاته ویرېږي او تېزې تېزې چغې وهي او اچانکه به یې دا سهار ټایم کې د خوبه راپاڅېږي. دا چې سهار راپاڅي نو ته پته ولګي چې ما یو خوب کتو او اوس دغه دیوال معلومولو لپاره دا یو ځل بیا بهر ته وځي. دا یو ځل بیا د هغه بوډا او له بوډۍ کور ته ځي او په دوربین باندې دې دواړو کتلو کوشش کوي خو دې دواړه اوسه پورې موقع پوزیشن کې ناست او ولاړ وي. خو شاته نه هغه سپی اچانکه وتښتېږي او ډای هم دې پسې ورشي خو دا هلته کې یوه غوا وګوري چې راشي او د دې مخامخ باندې ودرېږي. دا غوا چې کله ډای وګوري نو هغه د دې خوا ته رامنډه شي او ډای هم ډېر زیاته ویرېږي او نه پوهېږي چې آخر څه وکړي. خو دغه غوا د دې مخامخ راشي او غلی ودرېږي او دغه غوا هم دې پسې شاته را روانه شي او داسې دا غوا هم دا خپل کور ته راولي. دغه غوا اوس دې لپاره مصیبت جوړ شوي وي ولې چې دغه غوا لپاره به دا روزانه بهر ته ځي او ورته ګیاب راکټ کوي او ډوډۍ به یې ورته او بیا دغه غوا نه پیله شي او هغه څکي او د دې لوږه دغه شانتې ختمېږي او دغه شانتې به په دې باندې دا خوراک هم ختم شي. بل سهار چې ډای کله راپاڅېږي نو دې ته آیډیا به دماغ کې راشي چې دا به خپل ملګري د ګاډۍ کې کښېني او تیز به دغه ګاډۍ به دغه دیوال سره وجنګي او بهر ته به تلاړه شي. خو ګرځي په تیزه دغه ګاډۍ دیوال سره وجنګي نو هغه د دې اکسیډنټ وشي او په دې کې دغه ګاډۍ هم خراب شي او له ډای سره باندې به هم وینه راشي او دغه انویزیبل دیوال اوسه پورې مکه شانتې و او معمولي خراش کې هم پیره نه و. د دیوال نه مخامخ هلته یو بل ګاډۍ هم ولاړ وي خو د دې هېڅ هم فایده نه وي ولې چې په دغه ګاډۍ کې هم څوک هم نه وي. د دغه حالاتو په وجه باندې دغه جنۍ خپل کور ته راځي او هلته کې ویده کېږي او په چغه چغه باندې جاړي
او دې اندازه وشي چې دغه دیوان نه به ځکه هم بهار ته ونظم د دې خبره هم صحیح وه او که یو مضبوط سړی هم وي په دغه حالاتو کې به هم هغه جاړي او مایوسه شوي وي چې دې به دماغو کې الټه او سیده خیالات راځي دا روزانه ځي او بهر نه ګیا راکټ کوي او خپلې غواته ورکوي او دې نه پی وکاږي او هغه سکي او خپله ګزاري کوي دغه شان د دې دلته کې ډېره زیاته موده تېره کړه او بدیماني ګرمیان هم راشي دې باندې دلته کې 3 میاشتې تېرې شوي وي اوس دا دغه پلان کوي چې دا به دلته کې سبزیانې وکري او هغې نه به خپله ګزاره شروع کړي دا غر نه باسه لاړ شي یو ځای خوښ کړي او دغه شانې د هلته کې سبزیانې وکري او بیا یې کور ته راځي او خپل حساب کوي او له وخت اندازه هم لګوي اوس د ډېرې مودې نه جانورانو سره اوسېږي او اوس دې ته جانورانو باره کې هم ډېر علم معلوم شوی وي او دا دې سره ډېره مینه هم کوي یو ورځ دلته کې ډېر تیز باران هم وي او دا بهر نه د چا د خپو اوازونه واوري خو کله چې دا د کور نه بهر ته راشي د هلته کې یو پیشو وګوري چې کومه ډېره زیاته لنده شوې وي او دغه پیشو خپل کور ته راولي او دا وچوي او هغه غوا او سپي سره یې پرېږدي او ولې چې دې هم په دغه دنیا کې څوک نه وي او وخت سره سره دا اوس شکار هم زده کوي ولې چې په سبزیانو کې اوس ډېر ټایم پاتې وي او دا خوراک کولو لپاره به شکار کوي خو شکار کولو په دوران کې دا زخمي کېږي هم خو دا ورسره حالاتو سره مقابله کوي او هار نه مني او په دې کې هغه سپي هم دې سره مدد کوي یو ورځ دا شکار لپاره وتې وي او دا هلته کې یو ټرک وګوري کوم چې روزانه په دغه روډ باندې تېرېږي خو په نن ورځ باندې دا هغه ټرک ډېر زیات نږدې وګوري او دې ته یو امید پیدا شي چې شاید په دغه ځنګل کې زما نه علاوه بل څوک هم شته چې شاید د دغه ځنګل نه به زه بهر ته وځم خو څنګه چې دغه ټرک ته نږدې ځي یو ځل بیا دا هغه انویزیبل دیوال سره جنګېږي دا ځل بیا نه امیده شي واپس خپل کور ته را روانوي خو نن چې کله تا خپل کور ته راشي دا هلته کې په کلي کې یو شی ویني او خپل دوربین راواري یو کور ګوري خو بدقسمتۍ سره دغه کور هم خالي وي او په دې کې یو انسان هم ژوند نه کوي خو ډرایور دغه کور سره خوا کې کینی او دلته کې نظاره هم ډېره زیاته ښایسته وي او سکون هم وي او په مزه هوا هم دلته کې لګېږي او بیا ډی دلته کې وده شي او کله چې دې سترګه کولاو وشي نو دې باندې نیمه شپه راغلې وي کله خپل کور ته واپس راشو هلته کې خپل پیشو وګوري چې هغې بچی راوړی وي هغه یو تک سپین بچی وي او دا هغه پیشو بچی راوالي او په هغې کې کښېني او دې سره ډېر زیاته مینه کوي دا په پټو کې کار کوي او د دې لاسونه هم سخت شوي وي اوس په دې باندې دلته کې 6 میاشتې تېرې شوي وي او په دې باندې اوس یخني راشي او په یخنیانو کې دلته کې ډېره زیاته واوره هم وشي خو یوه شپه دا وګوري چې زما له پیشو بچی بهر ته وتی دی او هغه ورک دی او دغه لپاره دا فکرمنده شي خو دا له شپې ټایم کې لاټین بلاس کې ونیسي او بهر ته له کور نه روځي خو لږ مخکې چې دا کله راشي د هلته کې د خپل پیشو بچی وګوري چې مړ شوی وي او هلته کې پروت وي دغه پیشو بچی ډېر زیات ښایسته وي دغه لپاره دا جینۍ ډېر زیاته خفه شي او هغې ته ډېر زیات وژاړي او هلته کې ښخ کړي واپس خپل کور ته راشي دا یو ځل بیا په خپل کتاب کې دغه کیسه لیکي او بیا دا په خپل کار باندې لګېږي دا هر روزانه ځي او هغه انویزیبل دیوال چیک کوي بل ورځ دا خپل غوا بچی هم وګوري چې هغې راوړی وي او یو ځل بیا د دې په فیملي کې یو بل جانور راغلی وي کوم څه چې دا یو ځل بیا بیزي شي او ورځ چې دا کله بهر نه را روان وي له غوا بچی په تېزه چغې وهي او دا ویرېږي او رامنډه کړي دا هلته کې یو سړی وګوري چې د هغې په لاس کې تبرګې وي او د غوا په بچي باندې حملې کوي دغه جینۍ نه پوهېږي چې اخر دا څه وکړي خو دا په تېزه چغې وهي او دغه سړی ویساروي دا انویزیبل دیوالونه داسې وي چې د دې کې دننه خو څوک راتلی شي خو دې نه بهر ته هېڅوک هم نشي وتی دغه سړی مسلسل په دغه بچي باندې وار کوي او بالکل هم نه منې کېږي او دغه سپی هم دې نه دغه تبرګی روکاږي دی په منډه خپل کور ته لاړ شي او د کور نه هغه ټوپک راوالي او بهر ته راوځي خو په راتلو کې دا د غونډې کې لیټ شي او دغه سړی د هغه غوا بچی هم مړ کړی وي او ورسره دا سپی هم مړ وي دا په ځان پوه نه شي او بیخي داسې شي لکه لیونی شي او خپل ټوپک راوالي او دغه سړي په سینه باندې ولي او یو څو ډزې هم وړي او کله پوه چې غوسه نوي یخه شوي دا هغه سړی راونیسي او د غر نه لاندې لاړه کړي او بیا وجړي او هغه سپی او له غوا بچی راوالي او په یو ځای کې ښخ دا په یو ځای کې کیني او ډېر زیاته خفه وي ولې چې دې په فیملۍ کې اوس یوه غوا وي چې پاتې وي او بیا خپله غوا خپل کور ته راولي او کیني او هغه کتاب کې اخري صفحه ولیکي د دې کیسې په ذریعه باندې موږ ته پته ولګي او دا سبق موږ ته میلاو شي چې د انسان په زندګۍ کې چې څومره مشکلات راځي هغې ته پکار دی چې دې سره مقابله وکړي او نه چې له خپل مرګ انتظار وکړي او نه چې ځان ته به دعا وکړي چې په وخت باندې زه مړ شم او د دغه مصیبت نه خلاص شم بلکې خپل وخت سره مقابله وکړي او هر یو ټایم چې وي هغه په ښه تېر کړي او کوم چې انسان د زندګۍ سفر دی هغه د خپلو غلطیانو نه او هر یو